امریکا له عراق څخه د خپل ټولو محاربوي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا او عراق د ستراتیژیکو اړیکو د دوام په دریمه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې امریکا د عراق خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا ته بشپړ درناوی لري او پریکړه یې کړې چې خپل ټول محاربوي ځواکونه له دغه هیواد څخه وباسي. د امریکا او عراق د ستراتیژیکو اړیکو د دوام دریمه غونډه چې په آنلاین ډول ترسره کېده، د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین هم پکې برخه اخیستې وه او د خپلې وینا پر مهال د امریکا د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او عراق ترمنځ په قوي اقتصادي اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د عراق ځواکونو د روزلو او د عراق د ویجاړو شوو بنسټونو د رغولو لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. باید ویل شي چې امریکا داسې مهال له عراق څخه د خپلو ټولو محاربوي ځواکونو د ایستلو پریکړه کوي چې په دې وروستیو کې د عراق خلکو او پارلمان څو ځله د امریکایي ځواکونو له شتون سره مخالفت څرګند کړی و.